افغاني دري ژبې سندرغاړي زکیه دنیا غزل چې د موسیقي او هنر په دنیا کې په دنیا غزل باندې مشهوره ده او نسبتاً په افغاني مشهورو سندرغاړو کې له نورو سندرغاړو څخه لږ کمه مشهوره سندرغاړې ده چې له 3 کالو راهیسې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې اوسېږي. د دنیا غزل اوس تازه یوه ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوې ده چې په دغه ویډیو کې ښکاري یو پاکستاني هلک له دغه افغاني سندرغاړي دنیا غزل سره هغه بل کار کړی دی او دغه ویډیو اوس موږ ته هم په لاس راغله. ملګرو که غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. قدرمن دوستانو دغه افغاني سندرغاړي دنیا غزل څو ورځې مخکې له VOA وایس اف امریکا سره انټرویو کړې ده. په هغې انټرویو کې دا په ژړا ژړا وایي چې زه په افغانستان کې ښه ډېره مشهوره وم او ښې ډېرې پیسې مې ګټلې او مختلفو کنسرټونو او پروګرامونو ته به خلکو ورغوښتم، خو له کله نه چې پاکستان ته راغلی یم نو دلته مې هیڅوک هم پوښتنه نه کوي، نه مې پروګرامونو ته ورغواړي او نه هم پیسې ګټم. هغه وایي له کله نه چې جمهوریت سقوط کړی دی زه پاکستان ته راغلی یم او دلته مې په اسلام آباد کې له یو هلک سره واده وکړ چې نن سبا دلته په اسلام آباد کې بیکار او بیروزګاره ګرځم. هغه وایي چې ما دلته په پاکستان کې هم ډیر زیات کوششونه وکړل خو هیڅ مې زندگی نه بدلیږي. زه پاکستان ته د دې په خاطر راغلی وم چې دلته د اروپایي هیوادونو یا د امریکا د هیواد لپاره کیس جمع کړم ترڅو له پاکستانه د اروپا یا امریکا په طرف لاړ شم. خو ملګرو له څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا یوه ویډیو خپره شوې ده چې په هغې کې یوه جنۍ کټ مټ د دنیا غزل په شکل ده له یو هلک سره همدا 2 نمبر کار کوي. ملګرو دغه ویډیو چې کله موږ مکمله وکتله نو دا دنیا غزل نه بلکې د هغې په شکل باندې یوه بله جنۍ ده، خو خلک اوس دغه ویډیو د دنیا غزل په نوم باندې په سوشل میډیا خپروي او ورسره لیکي چې دا د دنیا غزل تازه ویډیو ده.